د هیواد د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر اساس مولوي عبدالقاهر عاصم د هلمند د عدلي ریاست د قضایي امارت د امیر په توګه یو ځل بیا معرفي او په دنده یې پیل وکړ. د هلمند عدلي ریاست مولوي محمد محمدي تغییر او تبدیل د حکومتدارۍ یو اصل وباله او زیاته کړه چې د چارو د بهبود او پرمختګ په منظور ترسره کیږي. نوموړي عاصم مولوي صاحب یو تجربه کار او په کار په کادر وباله. نو دا خو یو د تغییر یو اصل دی، نو که نور امیرتونه نور ریاستونه دغه رقم تغییرات پکې راسي هم باید دغه رقم چې دوی و دغه تغییر ته بس لبیک ورته ووایي، دغه اطاعت وکړي. د هلمند عدلي ریاست د قضایي امارت امیر مولوي عبدالقاهر عاصم ژمنه وکړله چې ورسپارل سوی مسؤلیت په پرېښتنولۍ او صداقت سره سرته رسوي. نوموړي خپلو کارکوونکو ته په خطاب کې ویلي چې د وطن او خلکو رښتینی خدمت زموږ او ستاسو شرعي مسؤلیت دی چې باید په پوره ایمانداري ترسره کړو. د ټولنې او د عمراو امیدونه متوجه کیږي، نو د خدای په لحاظ باندې دغه اعزاز وساتئ. ما تاسو ته مخکې وویله چې دا اعزاز ما نه دی، دا ستاسو اعزاز دی، دا ویاړ زما نه دی، دا ستاسو ویاړ دی. دا ستاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو شي حاصلول ګران کار نه وي، د هغه شي ساتنګ مهمه وي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم مولوي عبدالقاهر عاصم د هلمند عدلي ریاست د قضایي امارت د امیر په توګه دنده درلودل چې دا مهال یې په فراه ولایت کې د قضایي امارت د امیر په توګه دنده درلودل.